زموږ هیله دا ده چې اسلام آباد او نوی ډیلي خپل سیاسي نظامي زاړه رقابتونه او سیالي افغانستان ته انتقال نه کړي، خپل مشکل په خپلو منځونو کې په بله توګه حل کړي، نه دا چې خپل رقابتونه افغانستان ته انتقال کړي. همداراز مو له ایران نه تمه دا ده چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او د جنگ په دوام باندې پانګونې ونه کړي. دا هم یو څرګند حقیقت دی چې د افغانستان په دې بحران کې د ګڼ شمېر استخباراتي کړیو او شبکو ډېر اوږد او ژور لاس دی. دا جنگ له بهره په موږ تپل شوی، له بهره د دې جنگ په دوام باندې پانګونه کېږي او د دې تر شا د ګڼ شمېر هیوادو استخباراتي شبکې لاس لري. پاکستان د امریکا ډېر زوړ او سابقه ملګری دی. د افغانستان په مسله هم د امریکایانو ډېره ستره ملګرتیا کړې، تر نورو ټولو هیوادو زیات. بریدونه هم د پاکستان له لارې وشو او د ناټو اکمالات هم ټول د پاکستان له لارې وو. پاکستان په زرګونو طالبان ونیولل او امریکایانو ته تسلیم کړل. پاکستان زما زوم ورور هم نیولی، زما د حمایې د ټولي قومندان هم نیولی، امریکایانو ته سپارلی چې بیا د تحقیق په دوران کې هغه په شهادت ورسېد.